سلامونه، زه نقیب الله حبیبي یم په دې هیله چې جوړ او روغ وئ. ډېر ځوانان له ما څخه دا پوښتنه کوي چې یوټیوب په هرو زرو لیدونکو موږ ته څومره پیسې راکوي. همدارنګه موږ له یوټیوب څخه څومره پیسې کولی شو پیدا کړو که چیرې موږ په یوټیوب کې وغواړو کار ترسره کړو. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته په همدې برخه کې معلومات وړاندې کړم چې څرنګه موږ کولی شو په یوټیوب کې ډېرې پیسې وګټو، هلته موږ ته په زرو لیدونکو باندې څومره پیسې راکوي او همدارنګه کومو فاکټورونو ته باید موږ پام وکړو چې زموږ عواید هلته ډېر شي او نورې کومې لارې شتون لري چې غیر له تبلیغاتو څخه موږ له یوټیوب څخه پیسې وګټو او هلته د ځان لپاره یو کاروبار جوړ کړو. ویډیو تر پایه سره وګورئ او همدارنګه زما د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. یوټیوب په منځنۍ توګه په هرو زرو لیدونکو تاسو ته له $1 څخه نیولې تر $7 پورې درکوي. خو دا د تاسو په موضوع او همدارنګه د تاسو په آی پی یعنې په هغه هیواد کې چې د تاسو ویډیوګانې لیدل کیږي اړه لري. په هغه هیوادونو کې کله چې د تاسو ویډیوګانې ولیدل شي چې هلته تبلیغات قیمت وي یا هغه هیوادونه شتمن هیوادونه وي، تاسو ته یوټیوب ډېرې پیسې درکوي. د بیلګې په توګه که چیرې زه یو ویډیو جوړه کړم او زما ویډیو 1000 وارې په امریکا کې ولیدل شي، د امریکا په متحده ایالتونو کې، نو هلته تبلیغات قیمت دی ممکن ماته $5 یا $8 راکړي یوټیوب. او که چیرې همدغه ویډیو زه جوړه کړم او زما ټول مخاطبین په هندوستان کې وي یا په یو بل هیواد کې وي چې هلته تبلیغات ارزانه وي، د بیلګې په توګه افغانستان، نو هلته تاسو ته یوټیوب ډېرې کمې پیسې درکوي، ځکه چې دلته اول خو شرکتونه تبلیغات نه نشروي، ځکه عموما د بازار ټارګټ یې دلته نه وي، او همدارنګه دلته خلک چې دي ډېر د اخیستلو توان نه لري او دلته تبلیغات ارزانه دي، نو دوی یوټیوب تاسو ته په هغه باندې کمې پیسې درکوي. نو که چیرې د تاسو مخاطبین په یوټیوب کې چې دي هغه په داسې هیواد کې وي چې هلته تبلیغات قیمت وي، هلته هغه هیوادونه شتمن وي، نو تاسو ته یوټیوب ډېرې پیسې درکوي. او که چیرې د تاسو تبلیغات په هغه هیوادونو کې ولیدل شي چې هلته تبلیغات ارزانه وي او هغه فقیر هیوادونه وي، نو هلته تاسو ته یوټیوب کمې پیسې درکوي. ممکن تاسو ته په هرو زرو لیدونکو باندې تاسو ته $1 درکړي، یا ممکن د هغه څخه هم کم، یا هیڅ درنکړي، هیڅ تبلیغات هلته نشر نشي. دوهم فاکتور یا دوهم موضوع چې ډېره مهمه ده هغه د تاسو د یوټیوب موضوع ده، یعنې تاسو په کومه برخه کې محتوا تولیدوئ. که چیرې د تاسو محتوا عمومي وي، عامه خلک هغه وګوري او تر ډېره پورې خندونکې موضوعګانې یا مثلا عمومي معلومات چې عامه خلک یې ګوري، په دې باندې تبلیغات عموما ارزانه وي. او که چیرې د تاسو موضوع تخصصي وي، یوه خاصه موضوع هغه تر خپل پوښښ لاندې نیسي، په هغه صورت کې تاسو یوټیوب ډېرې پیسې درکوي. د بیلګې په توګه که چیرې تاسو په ټکنالوژۍ برخه کې یوازې فعالیت ترسره کوئ، نو د تاسو موضوع چې ده هغه تخصصي ده، د تاسو ویډیوګانو عموما تخصصي تبلیغات نشر کیږي. د بیلګې په توګه د ویب سایټ جوړولو یو شرکت راځي د تاسو په ویډیو باندې تبلیغ نشروي، ځکه دوی پوهیږي چې د ټکنالوژۍ ویډیوګانې چې څوک ګوري هغه عموما ویب سایټ د ځان لپاره جوړوي، هغه عموما اپلیکیشن ته اړتیا لري، هغه عموما هاسټ ته اړتیا لري، نو دوی راځي تبلیغ قیمت ورکوي، نو دوی راځي د تاسو په چینل باندې تبلیغات نشروي، یوټیوب ته وایي چې په دغه چینلونو زموږ تبلیغات نشر کړئ، او یوټیوب د دوی څخه ډېرې پیسې غواړي، او کله چې د دوی څخه ډېرې پیسې واخلي تاسو ته 55% یوټیوب پیسې درکوي او 50% هغه د خپل ځان لپاره اخلي. یا د بیلګې په توګه تاسو د توریزم په برخه کې فعالیت ترسره کوئ، تاسو د ګرځندوی په برخه کې ویډیوګانې جوړوئ، محتوا تولیدوئ، نو هلته هوایي شرکتونه راځي خپل تبلیغات نشروي، ځکه هغوی پوهیږي چې دغه ویډیوګانې چې څوک ګوري عموما سفرونه کوي، نو دا زموږ د بازار هدف دی، نو موږ باید خپل تبلیغات دغه خلکو ته نشر کړو. نو کله چې هغه خپل تبلیغ مشخص کوي، ځانګړی کوي، نو دلته د دوی د تبلیغاتو قیمت چې دی هغه پورته ځي، نو کله چې پورته لاړ شي تاسو ته یوټیوب به ډېرې پیسې درکوي. یعنې هر څومره چې موضوع تخصصي وي، خاصه وي، په یوه ځانګړې موضوع باندې وي، همدومره په هغه باندې د تبلیغاتو قیمت چې دی لوړ دی. تاسو که چیرې ګوګل اډسنس ته لاړ شئ او هلته تاسو سرچ کړئ چې که چیرې څوک په ګوګل کې یوه کلمه سرچ کړي، د بیلګې په توګه رستورانت، د هغه قیمت څومره دی، کله چې یو تبلیغ نشر شي هلته تاسو ته ګوګل اډسنس ټول
قیمتونه درښایي. یا مثلا که چېرته څوک بیمه سرچ کړي یا مثلا بانک سرچ کړي یا مثلا هوټل سرچ کړي یا یو بل هغه شی چې هغه خلک ډېر خوښوي یا ډېر انتخابوي یا تخصصي موضوع وي په هغه عموما تبلیغات چې دي قیمته دي. نو هر څومره چې تاسو په یوه خاصه موضوع کې فعالیت ترسره کوئ په هغه باندې تاسو ته تبلیغات قیمته نشر کېږي. یعنې د تاسو مخاطبین چیرته دي، په کوم هیواد کې شتون لري او تاسو په کوم موضوعاتو باندې خپله محتوا تولیدوئ او په کوم موضوعاتو تاسو محتوا راڅرخي. دا دوه ډېر مهم فکټورونه دي چې د تاسو په عوایدو کې نقش لري او په هغه کې ډېر تاثیر لري. یعنې داسې فکس عدد نه ده چې تاسو ته په یوټیوب په 1000 لیدونکو څومره درکوي. عموما یوټیوب تاسو ته په هر 1000 لیدونکو $1.5 درکوي. نو که چیرې د تاسو ویډیو 100,000 ولیدل شي تاسو دا 100,000 په 1.5 کې ضرب کړئ. یا که چیرته 1 میلیون ځلې ولیدل شي تاسو دغه په هر 1000 کې 1.5 حساب کړئ او په 1 میلیون کې به څومره شي دا تاسو ضرب او تقسیم کړئ چې څومره راځي او هغه تاسو تخمینی عواید کېدلی شي چې تاسو د یوټیوب څخه ترلاسه کوئ. پخوا به یوټیوب داسې پیسې ورکولې کله چې به یوه ویډیو 10,000 ولیدل شوه په هماغه به تبلیغات نشر کېدل او تاسو ته به د هغه لارې پیسې راتللې. خو اوس داسې نه ده، ځکه هغه وخت به خلکو ناوړه استفاده کوله، د کاپي رایټ ستونزې را پیدا کېدلې. یو چا به د یو بل چا ویډیو واخیستله هغه به خپل چینل ته اپلوډ کړله او 10,000 به ولیدل شوه په هغه به تبلیغات نشر شول او په غیر قانوني توګه به هغه پیسې ګټلې. خو اوس داسې نه دي. اوس یوټیوب شرایط چې دی هغه سخت کړي دي. لومړی شرط دا ده چې تاسو باید 1000 سبسکرایبر ولرئ په یوټیوب کې او همدارنګه 4000 ساعته باید تاسو ویډیوګانې ولیدل شي. او که چیرې تاسو د بل چا ویډیو راغلا کړئ او خپل چینل ته پورته کړئ اپلوډ یې کړئ او د هغه مقابل طرف اجازه تاسو وانخلئ او کاپي رایټ مراعات نه کړئ، تاسو ته هغه پیسې چې د همغې ویډیو څخه تاسو ترلاسه کړي د یوټیوب یې نه درکوي او هغه پیسې هغه چاته ورکوي یوټیوب چې د هغه ویډیو یا د هغه غږ یا د هغه تصویر مالکان دي او ممکن هغه ویډیو تاسو له چینل څخه یوټیوب په اتومات شکل سره ډیلیټ هم کړي که چیرې مقابل لوري د هغه څخه شکایت وکړي. دغه $1.5 چې تاسو یوټیوب په هر 1000 لیدونکو باندې درکوي دا عموما په هغه صورت کې تاسو درکوي چې په هر ویډیو په اوسط شکل سره یو تبلیغ نشر شي. خو بعضې ویډیوګانې دي چې په هغه په سر کې یو تبلیغ نشر کېږي، په منځ کې بل تبلیغ نشر کېږي او په پای کې بل تبلیغ نشر کېږي. یعنې دا په هغه صورت کې کله چې یو تبلیغ وي او که چیرې تبلیغات ډېر وي نو ممکن د دغه عدد او دغه رقم اندازه هم ډېره شي. خو د یوټیوب څخه نه یوازې چې تاسو د تبلیغاتو له لارې پیسې پیدا کولی شئ بلکې نور لارې هم شته دي چې تاسو د هغې لارې څخه هم کولی شئ چې پیسې پیدا کړئ. که چیرې تاسو وغواړئ یو مشهور یوټیوبر شئ، یو ځواکمن یوټیوبر شئ، یو فعال یوټیوبر شئ، تاسو کولی شئ د بعضو برانډونو سره د بعضو کمپانیو سره قرارداد لاسلیک کړئ او د هغې لارې هم تاسو کولی شئ چې پیسې وګټئ. د بېلګې په توګه تاسو د توریزم په برخه کې فعالیت ترسره کوئ، د ګرځندوی په برخه کې فعالیت ترسره کوئ، تاسو کولی شئ د کامیار شرکت سره قرارداد لاسلیک کړئ چې تاسو په خپلو ویډیوګانو کې په غیر مستقیم شکل سره په بیکګراوند کې تبلیغات کوئ، هغه ته مارکیټینګ کوئ او هغوی ممکن تاسو سپانسر کړي. یا د افغان بسیم شرکت څخه یا له یوې بلې کمپنۍ څخه تاسو کولی شئ فنډ ترلاسه کړئ او هغه د تاسو یو سپانسر شي او هغه د تاسو ملاتړ وکړي. بله لاره دا ده چې تاسو په خپل چینل کې نور چینلونه معرفي کوئ، نورې محتواګانې معرفي کوئ او د هغوی لارې څخه او د هغې لارې څخه هم تاسو کولی شئ چې عواید ترلاسه کړئ او پیسې په یوټیوب کې ترلاسه کړئ. خو ډېر ځوانان وایي چې کله چې موږ دغه پیسې وګټو موږ څرنګه کولی شو دغه پیسې په افغانستان کې ترلاسه کړو، ځکه دلته په افغانستان کې اوس افغانستان اسلامي امارات حاکم دی. بعضو کمپنیو افغانستان تحریم کړی دی لکه ماستر کارت او همدارنګه فیسبوک او داسې نورو کمپنیو او د آنلاین کاروبارونه چې دي یو څه د ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا چې موږ څرنګه کولی شو په افغانستان کې هغه پیسې بېرته ترلاسه کړو دا زه په بله ویډیو کې تاسو لپاره تشریح کوم. نو حتما زما د یوټیوب چینل تعقیبوئ او تر بل ویډیو پورې مو په الله جل جلاله سپارم.